د بني اسرائیلو مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 10مه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده 111 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 1 آیت څخه اورئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا او یاد کړه کله چې مونږ پرښتو ته وویل چې آدم ته سجده وکړئ نو ټولو سجده وکړه خو ابلیس ونه کړه هغه وویل ایا زه هغه چاته سجده وکړم چې تا هغه له خټې نه پیدا کړی دی قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا بیا یې وویل ښه خیر آیا دی د دې وړ و چې تا ده ته پر ما باندې فضیلت ورکړ که ته ماته د قیامت تر ورځې پورې مهلت راکړې نو زه به د ده د ټول زوزات بیخ وباسم یوازې لږ غوندې کسان به راڅخه وژغورل شي قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا الله تعالی وفرمایل ښه ده لاړ شه له هغو نه چې هر څوک ستا پیروي وکړي ستا په شمول د هغو ټولو لپاره د دوزخ پوره بشپړه سزا ده واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا او هر هغه څوک چې په خپل بلنې سره ښویولی شي ویې ښویوه خپل سپاره پلي دې ورباندې راوله په مالونو او اولادونو کې ورسره برخوال شه او هغوی د وعدو په دام کې ونښلوه او د شیطان وعدې له یوې غولونې پرته نور هیڅ هم نه دي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا بېشکه زما پر بندگانو به ته کوم تسلط نه لري او د توکل لپاره ستا رب کافي دی ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما ستاسې حقیقي رب خو هغه دی چې په سمندر کې ستاسې کشتۍ چلوي تر څو تاسې د هغه د فضل لټه وکړئ حقیقت دا دی چې هغه ستاسې په حال ډیر زیات مهربان دی وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا کله چې په سمندر کې پر تاسې مصیبت راځي نو له هغه یو ذات نه پرته نورو ته چې بلنه ورکوي هغه ټول ورکیږي خو کله چې هغه تاسې ژغوري وچې ته مو رسوي نو تاسې له هغه نه مخ اړوئ په رښتیا چې انسان ډیر ناشکره دی أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا خنو آیا تاسې له دې خبرې نه بیخي بېغمه یئ چې خدای به کله په همدې وچه باندې تاسې په ځمکه کې نه باسي یا به پر تاسې تیږې وروونکی طوفان راوالوزوي او تاسې به له هغه نه هیڅ ژغورونکی ملاتړ ونه مومئ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا
او آیا تاسې له دې نه څه ویره نه لرئ چې خدای به بیا په کوم وخت کې تاسې سمندر ته بوځي او ستاسې د ناشکرۍ په بدله کې به پر تاسې سخت طوفاني باد والوزوي غرق به مو کړي او ستاسې به داسې څوک نه وي چې له هغه نه ستاسې د دغه عاقبت بازخواست وکړی شي. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. دا خو زموږ پیرزوینه ده چې موږ بني آدم ته لویي ورکړه او هغو ته مو په وچه او لمده کې سپرلۍ ورکړې او هغو ته مو له پاکو شیانو څخه روزي ور په برخه کړه او پر خپلو زیاترو مخلوقاتو باندې مو ښکاره لوړتیا ور وبخله. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. هغه په پام کې ونیسه چې مونږ هر ډله خلک د هغې له رهبرانو سره راوغواړو په هغه وخت کې چې کومو کسانو ته خپل عملنامه په ښي لاس کې ورکړی شوه هغوی به خپل عملنامه ولولي او پر هغو به یو به سره ظلم ونه شي. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. او څوک چې په دې دنیا کې د حق له لیدو نه ړوند پاتې شو هغه به په آخرت کې هم ړوند پاتې شي بلکې په لارموندنه کې له ړندو نه هم زیات ناکام. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی په دې هڅه کې هیڅ سستی ونه کړه چې تا په فتنه کې وغورځوي له هغې وحي نه دې راواړوي چې مونږ درلېږلې ده تر څو چې ته زمونږ په نوم له خپله ځانه کومه خبره جوړه کړې که تا داسې کړي وای نو هغو هرومرو ته په دوستۍ نیولې. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. او لرې نه وه چې که چېرته مونږ ته ټینګ کړی نه وای نو ته به د هغو لوري ته څه ناڅه ورمات شوی وي خو که تا داسې کړي وای نو مونږ به پر تا باندې دنیا کې د 2 برابره عذاب خوند څکلی وای او په آخرت کې به هم د 2 چنده عذاب بیا به زمونږ په مقابله کې تا کوم مرستندوی نه وای موندلی. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. او دوی دغه خبرې ته هم لا تړلې ده چې له دغه هیواد نه ستا قدم ایسته کړي او تا له دې ځایه وباسي خو که دوی دغه کار وکړي نو له تا نه وروسته به په خپله دوی هم دلته دومره زیات وخت استوګده ونه شي کړی. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. دا زمونږ ځانګړې کړنلاره ده چې د هغو ټولو پیغمبرانو په باب مونږ چلولې ده چې له تا نه مخکې مونږ هغوی لیږلي وو او زمونږ په کړنلاره کې به ته کوم بدلون ونه مومې. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. لمونځ قایم کړه د لمر له زوال نه د شپې تر ترږمۍ پورې او د سهار قرائت یعنی لمونځ هم لوله ځکه چې د سهار په قرائت لوستلو یعنی د سهار په لمانځه شاهدي وهلی کیږي. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. او د شپې تهجد وکړه دا ستا لپاره نفل دی لرې نه ده چې ستا رب تا د ستاینې وړ مقام خاوند کړي. وقل رب أدخلني مدخل صدق
وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. او دعا وکړه چې پروردګاره ما چې چیرته بیایې له ریښتینولۍ سره مې بوزه او له هره ځایه مې چې باسې له ریښتینولۍ سره مې وباسه او له خپل لوري نه یو قدرت زما مرستندوی وګرځوه. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. او اعلان وکړه چې حق راغی او باطل له منځه لاړ، باطل له منځه تلونکی دی. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. مونږ دغه قرآن نازلولو په لړ کې هغه څه نازلوو چې د منونکو لپاره خو شفا او رحمت دی، مګر د ظالمانو لپاره له زیان نه پرته بل څه نه زیاتوي. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. د انسان دا حال دی چې کله مونږ پر هغه پیرزوینه کوو هغه مغروره کیږي او شاړوي، او کله چې لږ غوندې له کړاو سره مخامخ کیږي نو ناامیده کیږي. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه چې هر څوک په خپله کړنلاره عمل کوي، اوس په دې ستاسې رب ښه پوهیږي چې څوک پر سمه لاره دی. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. دوی له تانه د روح په باب پوښتنه کوي، ووایه دا روح زما د رب په حکم راځي، خو تاسې له علم نه لږه برخه موندلې ده. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. او ای محمد صلی الله علیه وسلم که مونږ وغواړو هغه ټول څه به له تانه واخلو چې مونږ د وحی په وسیله تاته درکړي دي، بیا به ته زموږ په مقابل کې کوم ملاتړ ونه مومې چې هغه بیرته درکړی شي. دغه څه چې درکړی شوي دي د خپل پروردګار په رحمت درکړی شوي دي. حقیقت دا دی چې د هغه مهرباني پر تا ډیره زیاته ده. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وایه که انسانان او پیریان ټول لاسونه یو کړي د دغه قرآن غوندې کوم شي د راوړلو هڅه وکړي نو را به یې نشي وړلی که ټول یو له بل سره مرسته هم وکړي. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. مونږ په دې قرآن کې خلک په هر ډول وپوهول، خو زیاتره خلک په انکار باندې کلک ودرېدل. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا
إلا بشرا رسولا او وی ویل مونږ به ستا خبره تر هغه پورې ونه منو تر څو چې ته زمونږ لپاره ځمکه څیرې او یوه چینه ونه بهوي یا ستا لپاره د خرما او انګورو یو باغ پیدا شي او ته په هغه کې ویالې روانې کړي یا ته پر مونږ باندې آسمان ټوټه ټوټه راوغورځوي لکه چې دعوا کوي یا خدای یو پرښتې مونږ ته مخامخ راولي یا ستا لپاره د سرو زرو یو کور ووسي یا ته آسمان ته وخیږي او ستا په ختلو به هم مونږ باور نه کړو تر څو چې ته پر مونږ باندې یو داسې لیکنه نازل نه کړې چې مونږ یې ولولو ای محمده دوی ته ووایه پاک دی زما پروردګار آیا زه له یو پیغام راوړونکي انسان نه پرته بل څه یم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا کله چې خلکو ته هدایت راغی نو پر هغه باندې له ایمان راوړلو نه هغوی کوم شي منع نه کړل مګر د هغو دغې وینا چې آیا الله بشر پیغمبر لیږلی دی قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا دوی ته ووایه که په ځمکه کې پرښتې په ډاډې نه ګرځېدلی راګرځېدلی نو موږ به هرومرو له اسمانه کومه پرښته د هغو لپاره پیغمبر لیږلی وای قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه چې زما او ستاسې په منځ کې یوازې دی و الله شاهدي کافي ده هغه د خپلو بندګانو له حال نه خبردار دی او هر څه ویني ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا چاته چې الله لار وښیي همغه لار موندونکی دی او څوک چې هغه په ګمراهۍ کې وغورځوي نو ته به د داسې خلکو لپاره له هغه پرته بل هیڅ ملاتړ او مرستندوی ونشي موندلی دغه خلک به موږ د قیامت په ورځ پړ مخې راکاږو ړانده ګونګیان کاڼه د هغو استوګنځی دوزخ دی کله چې د هغه د اور تاو سستیږي موږ به یې لا تاو زیاتو ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا دا د هغو د دغه حرکت مجازات دی چې هغوی زموږ له آیاتونو منکر شول او وی ویل آیا کله چې موږ یوازې هډوکي او خاورې پاتې شو نو موږ به بیا له سره نوي پیدا کړی شوي را پاڅول شو أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا آیا هغوی په دې غور نه دی کړی چې کوم خدای چې ځمکه او اسمانونه یې پیدا کړي دي هغه د دوی غوندې پیدا کولو هرومرو وس لري هغه د دوی د دوهم ژوند لپاره یوه نیټه ټاکلې ده چې د هغې راتګ یقیني دی خو د ظالمانو دا ټینګار دی چې هغوی به له دې نه انکار وکړي قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه که چیرته زما د رب د رحمت خزانې ستاسې په لاس کې وای نو تاسې به د هغې د لګېدلو له ویرې هرومرو هغه زیرمه کړې ساتلې وای په
په رښتیا چې انسان ډیر تنګ زړی یعنی بخیل دی. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. مونږ موسی علیه السلام ته 9 نښانې ورکړې وې چې په ډاګه څرګنده یې ښودلې. اوس دا په خپله تاسې له بني اسرائیلو نه پوښتنه وکړئ چې هغه ورته مخامخ راغلی. نو فرعون هم دا ویلي و چې ای موسی زه دا ګڼم چې پر تا هرومرو کوډې شوي دي. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. موسی د هغه په جواب کې وویل ته ښه پوهیږې چې دغه سترګې پرانیستونکي نښانې د آسمانونو او ځمکې د پروردګار نه پرته بل چا نه دي نازلې کړي او زما ګمان دا دی چې ای فرعونه ستا کم بختي راغلې ده. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. په پای کې فرعون وپتېله چې موسی علیه السلام او بني اسرائیل له هېواد نه وشړي، خو موږ هغه او د هغه ملګري یو ځای غرق کړل او له هغه وروسته موږ بني اسرائیلو ته وویل چې اوس تاسې په دې ځمکه کې واوسیږئ. بیا کله چې د آخرت وخت او نیټه پوره شي نو موږ به تاسې ټول یو ځای را حاضر کړو. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. دغه قرآن مونږ په حق نازل کړی دی او په حق دی نازل شوی دی او ای محمد صلی الله علیه وسلم ته مونږ له دې پرته د بلې وظیفې لپاره نه لیږلی چې څوک دې ومني هغه ته زیری ورکړي او چې څوک دې ونه مني هغه ته اخطار ورکړي. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. او دغه قرآن مونږ بیلا بیل کړی لیږلی مو دی تر څو چې ته په وقفه خلکو ته واوروي او دا مونږ د وخت په تناسب په تدریج سره نازل کړی دی. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ای محمد صلی الله علیه وسلم دغه خلکو ته ووایه چې که تاسې دا ومنئ او که یې ونه منئ کومو کسانو ته چې له دې نه مخکې علم ورکړی شوی دی هغو ته چې کله دا اورول کیږي نو هغوی پړ مخې په سجده لویږي او په لوړ غږ وایي پاک دی زموږ پروردګار د هغه وعده خو پوره کیدونکې وه. د بني اسرائیل مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 18مه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. 111 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 109 آیت څخه اوري. د دې آیت په اوریدلو سره یوه د تلاوت سجده واجبه کیږي. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. او هغوی پړ مخې په ژړا لویږي او د هغه په اورېدو سره د هغو تواضع لا پسې زیاتیږي. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ای پیغمبره دوی ته ووایه که د الله په ویلو یې وبلئ او که د رحمان په ویلو په هر نامو چې یې وبلئ د هغه لپاره ټولو غوره نومونه دي او خپل لمونځ مه په ډېر لوړ اواز سره کوه او نه په ډېر ټیټ اواز سره
د دې دواړو په منځ کې منځنۍ درجه لهجه غوره کړه. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ووایه ټوله ثنا ستاینه د هغه خدای لپاره ده چې هغه نه څوک په زوی ولۍ سره نیولی دی، نه په پاچایي کې څوک ورسره شریک دی، او نه هغه بېوسې دی چې څوک د هغه ملاتړ وي، او د هغه لویي بیان کړه، کامله درجه لویي. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.